تیر هفته کې د خانوار یو کس چې کوم دی نو هغه صرف یو حدیث چې کوم دی هغه شیر کو، چې څنګه حدیث شیر کو بس د هغه خلاف لا و باقاعده اف آی آر درج شو، اف آی آر درج شو، د هغه خلاف کاروایی شروع شو. بیا په هغه کې زموږ علما کرام مخکې فرمایي چې آیا دا حدیث چې دی دا صحیح دی ضعیف دی موضوع دی، هغه بیا خبره ده. ګوره مثال په تور باندې زره صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په دفاع کې حدیث نه شیر کوم، زه د هغې په دفاع کې یو څو الفاظ شیر کوم او زه د حدیث مفهوم شیر کوم. نو ولې دا ولې مونږه په غیر اسلامی ملک کې اوسېږو چې آیا زه د اسلام د صحابه او د اسلام په باره کې څه پوسټ کما یا وکړم نو د هغې باره کې به ما باندې کیس جوړېږي. ولې زه چې د غیر اسلامي ملک کې اوسېږم، دا د هندوانو ملک دی، دا د یهودیانو ملک دی، دا د عیسایانو ملک دی. دا ملک خو ته اول وایې چې دا د لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی دی، او بیا هغې سره چې کوم دی نو د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په دفاع کې هغه خبرې ته ته نه ځو چې یا ضعیف دی یا صحیح دی یا هر څنګه دی، خو د هغه په دفاع کې الفاظ چې دی هغه څوک ورکوي شیر کوي، او ته بیا په هغې باندې ځې او اف آی آر درج کېږي او اف آی آر ته درج کې. ولې ته دغه دی که چې ناست ته هندوی ته غیر مسلم چې دا اف آی آر زه درج کوم دا د څه په باره کې درج کوم، هغه څو الفاظ داسې شیر کړي دي چې هغې کې د صحابه کرامو دفاع ده، د صحابه کرامو په حق کې خبره کړې ده. خو دا معلومیږي دا چې دا ذهنیت دا کم ذهنیت والو، دا دک ذهنیت والو چې کم د صحابه کرام رضوان الله علیه اجمعین سره په زړه کې بغض ساتي، کینه ورسره ساتي، او کله چې موقع میلو شي نو توهین یې کوي، کنځلې ورته کوي، دا خانوال لا مسله جو دا ټول. نو هغې کې بیا زمونږ د خپلو خلکو دا دغه چې هغې هغه څیز له ډېر زور ورکړو، بیا زمونږ خپلو خلکو دا وایي چې یاره دا حدیث خو دا دی. ګوره هغه خبرې طرف ته نه ځو، خبر اصل کې دا د زمونږ مین خبره دا ده چې ولې د دین او د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په باره کې څه داسې قسمه پوسټ کول ولې دا په پاکستان کې جرم شو، حالانکه دا الټه ده که د دې توهین‌آمیز تاسو شیر کړو، د دې خلاف دې شیر کړو نو په هغې باندې باقاعده سزا ده، او باقاعده چې کوم دی نو تا ته به سزا میلاوي. خو هغه څیز الټه دی که د هغه په حق کې د شیر کړو نو ستا باندې اف آی آر درج شو، او چې کوم جواد نقلي دی هغه د حضرت معاویه رضی الله عنه په شان کې ګستاخي کړې ده نو د هغه په خلاف هیڅ هم نشته، او چا چې په دفاع کې او په حق کې شیر کړو د هغه خلاف اف آی آر درج شوی دی. نو دا ټوله معامله چې کومه ده نو دا زمونږ په دې ملک کې دا الټه روانه ده. د دې د وجې نه زمونږ د ملک دا نظام چې کوم دی دا ټیک کېږي نه.